امرالله صالح غرب ته د چل ورکولو لپاره ټي ټي پي په خپله پاکستان جوړ کړی دی. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمهوري دولت لومړی مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د پاکستاني طالبانو تحریک غرب ته د چل ورکولو لپاره په خپله د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو رامنځته کړی دی. ښاغلي صالح په خپل ایکس پاڼه ادرس لیکلي د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي تل د پاکستاني پوځ په ستراتیژۍ کې ځای لري ترڅو غربي هیوادونو ته پرې چل یا دوکه ورکوي چې دوی هم د تروریزم قربانیان دي. پاکستاني استازي منیر اکرم د ملګرو ملتونو غونډه کې ویلي وو ټي ټي پي په افغانستان کې پاتې پرمختللو امریکایي وسلو ته لاسرسی موندلی او پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. افغانستان څخه له تاریخي ماتې وروسته د نیوزیلند لوبډل مشر خپلې دندې استعفا ورکړه. د کرکټ روان شل ورځې نړیوال جام سیالیو کې له افغانستان څخه تر شکست خوړلو وروسته د اتو غوره لوبډلو مرحلې ته نه رسېدو وروسته د نیوزیلند لوبډل مشر ویلیمسن له خپل دندې استعفا وکړه. نوموړي ویلي د لوبډل مشر په توګه خپلې دندې لاس په سر کیږي خو په لوبډلې کې به وي او خپل نړیوال کرکټ ته به دوام ورکوي. نیوزیلند په شل ورځې نړیوال جام سیالیو کې له خپلو 4 لوبو څخه 2 وګټلې. افغانستان ورڅخه بیخي تاریخي ماته ورله ورکړه او همدا و چې د 8 غوره لوبډلو مرحلې ته لاره ونه مونده. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه، تر بیا هم په الله سپارم. ښه جاري ښه وخت.